سړی لیونی کوي. نه د ده مطلب دغه دی چې لکه بعضې ټایم کې سر درد نه سړی لیونی کېږي سم. نو بهرحال تاسو ته ما وویل که نه ګوره سړی داسې بیمار دی او ده ته پته لري چې د الله جل شانو د مخې بیا دا عذر کولی شم. نو اوس که یو سړی چېرته بیمار دی نو دی به روژه نیسي او که نه به یې نیسي. نو شریعت ده ته اجازت ورکړی دی چې یاره یو سړی داسې بیمار دی چې که دی وایي چې که ما روژه ونیوله نو کیدای شي دا مرض مې ښه سیوا شي یا د دې مرض د وجې نه چېرته مړ نه شم. داسې مرض دی چې یاره که روژه مې ونیوله او داسې ګولۍ راته ډاکټر لیکلي دي چې یاره دغه ګولۍ به خوري مستقل 3 ټایمه به یې خوري او دغه ګولۍ مې ونه خوړله نو مرمه. او یا داسې وشوله چې یاره سړی بیمار دی او په روژه باندې وس او طاقت نشته دی چې روژه نه شم ونیودلی نو دې سړي ته بیا شریعت اجازت ورکړی دی. خو په دې خبر کې هم شریعت څه شرایط لګولي دي چې لکه مثال په طور باندې سړی بیمار دی خو ډاکټر به ورته وایي چې ته بیمار یې او روژه مه نیسه. نو په دې خبره کې به د کم ډاکټر خبره معتبره وي. یو اوس نن سبا خو هر سړي ځان له دوکان کلاب کړی دی ډاکټر وایي هر سړی ډاکټر دی په خبره باندې پوهېږي. په هر ځای کې خلکو بس دغه یې کړي څه ورته وایي ټیکنیشین ورته وایي که څه ورته وایي ډپلومې وپلومې کړي وایي زه ډاکټر یم او ځای په ځای باندې دغه دوکانونه مکانونه کړي نو د دغه ډاکټر خبره به قابل قبول نه وي. ګورئ ښه د هغه ډاکټر ګوره ډاکټر دپاره 3 شرایط دي. یو هغه ډاکټر چې دی په خپله مسلمان دی او دی تا ته ووایي چې روژه مه نیسه روژه کې تا ته نقصان در رسېږي په خبره باندې پوهېږي. نو که ډاکټر مسلمان دی نو بس ټیک دی د خبره ومنه. دویم شرط دا دی چې د ډاکټر په خپله د مونځ او د روژې اهتمام کوي د هغې پابند دی. نو که ډاکټر د روژې او د مونځ پابند دی نو هله به د خبره منې که ده تا ته ووایي چې روژه مه نیسه نقصان در رسوي بیا یې مه نیسه. درېیمه خبره دا ده چې دا ډاکټر مستند دی اتنټک ډاکټر دی داسې نه دی چې یاره غیر مستند سړی دی لکه مثال په طور باندې دغسې دا ځای په ځای باندې ناست د دغه ډاکټرانو خبره به قابل قبول نه وي خبره باندې پوهېږي. داسې ډاکټر چې هغه حکومت پاس کړی دی او هغه نوکري ورکړلی چې هلکه ته اوس ډاکټر یې نو د هغه ډاکټر خبره به قابل قبول وي. بهرحال سړي ته خپل ځان پته لګي چې یاره زه روژه نیولی شم او که یې نه شم نیولی. علما کرام فرمایي چې ګوره الله جل شانه حاضر ناظر په ځان باندې وګڼه چې الله جل شانه حاضر ناظر دی. زه اوس دا روژه نه نیسم نو ولې نه نیسم بیمار یم نو داسې بیمار یم چې زه روژه ونه نیسم. الله جل شانه بسر ګواه دی که زه روژه ونه نیسم او د قیامت په ورځ باندې زه دا عذر کولی شم او که نه شم کولی چې زه بیمار وم خدایه ځکه مې نه ده نیولي نو که دغه الله جل شانه د خپلې مخې ته حاضر کړو او دغه بهانه دې بیا هلته کولی شوه دا خبره دې هلته پیش کولی شوه چې واقعي بیمار وم د الله جل شانه د مخې دا خبره کولی شم چې بیمار وم ځکه مې روژه پرېښودلې بس بیا یې پرېږده بیا ډاکټر ته هم ضرورت نشته دی. خو که د الله جل شانه مخې ته بیا داسې نشي ویلی چې زه بیمار وم اوس په سر باندې درد دی نو دا بیا هلته څنګه شرم به هم نه درځي چې ما په سر باندې درد و ځکه مې روژه نه ده نیولې یا مې په پنډۍ باندې درد و ځکه مې روژه نه ده نیولې په کیسه باندې پوهېږي یا مې په خېټه باندې درد و ځکه مې روژه نه ده نیولې. نو دا داسې عذرونه دي چې دا مونږ د یو عام انسان مخې ته نشو کولی چې هلکه روژه مې نه ده نیولې ولې دې نه ده نیولې په سر مې درد و نو دا خو مونږ یو عام سړي ته هم نشو ویلی بل مسلمان ته هم نشو ویلی چې لکه روژه مې نه ده نیولې ځکه چې په سر باندې مې درد و. نو بهرحال او د دې د روژې په مسله کې ګوره هر سړی مفتي دی او دا شریعت دا اجازت ورکړی دی چې ته مفتي شه. مطلب دا دی چې که ډاکټر ته نشي رسېدی تا ته اوس بیماري راغلې داسې حمله د بیمارۍ وکړله چې ته ډاکټر ته نشي رسېدی ډاکټر نږدې نشته دی نو په خپله په ځان باندې سوچ وکړه هلکه روژه نیوی شمه که نه یې شمه نیوی نو که نیوی شمه جو یا بسم الله که نه شمه نیوی جو مه نیسه شریعت اجازت ورکړی دی په خبره باندې پوهېږي. نو بهرحال الله جل شانه فرمایي چې فمن کان منکم مریضا